چې انټي بیوټیک اړین نه وي نو بیا ګټور هم نه وي او منفي تاثیرات یې کیدای شي تاسو ته زیان ورسوي. سګرټ مسکئ او د نورو سګرټ څکونکو سره نږدې مه اوسېږئ. خپل ډاکټر سره هغه مهال په اړیکه کې شئ کله چې ستاسې ماشوم د ناروغۍ لاندې نښې نښانې ولري او بعضې فزیکي معاینات هم کیدای شي وکړي. بعضې وختونو کې ستاسې ستونی هم کیدای شي د یولې په واسطه لمس کړي. ګرانو دوستانو، که ستونی مو د میکروب له امله په درد وي نو په دې حالت کې انټي بیوټیک څه خاص کومک نه کوي. د مالګې تودو اوبو باندې ستونی غړغړه کړئ، ګرمې نوشابې او زیات مایعات وڅښئ. د ټوخي بندولو په خاطر د شاتو څخه استفاده وکړئ. سلامونه ګرانو دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ چې موږ په دغه معلوماتي خپرونو کې تل هڅه کړې چې هغه مهم مسایل چې هغه زموږ په ژوند کې پیښیدونکي دي او پیښیږي په هغې درته معلومات راټول کړو او له تاسو سره یې شریک کړو. نو د همدې خپرونو په لړ کې درسره نن یوه بله مهمه موضوع شریکوو چې هغه د ستوني درد او د هغې درملنې په اړه ځینې معلومات دي. نو هیله کوم چې خپرونه راسره تر پایه وګورئ او ملتیا مې وکړئ. مهم ټکي: آیا د کوم شي خوړلو تېرولو وخت کې درد وي او یا ستاسې ستونی زخمي دی؟ اکثره د ستوني دردونه پرته د ستوني د خارښ د ګولیو څخه انټي بیوټیک یا میکروب ضد درملو ته ضرورت نه لري. میکروبونه هغه څه چې ټوخی او زکام راپېښوي عموماً د ستوني درد باعث کېږي. دغه میکروبونه د ستوني خارښ نه رامنځته کوي. د ستوني درد کېدای شي د ستوني خارښ علایم ولري. د ستوني دردونه چې د میکروب او باکتریاوو په ذریعه منځته راځي کله ناکله د میکروبونو لاندې نښې مریضي رامنځته کوي. د پوزې بهېدل، ټوخی، د غږ دروندوالی یعنې په غږ کې بدلون راتلل، لکه تنفسي غږ، په زوره ساه اخیستل، په سختۍ ساه اخیستل. هغه میکروبونه چې زکام او ریزش پېښوي تر ډېره د ستوني درد رامنځته کوي. دغه میکروبونه د ستوني خارښ باعث نه کېږي. تاسې کولی شئ چې د پوره پام او خیال ساتلو په وخت کې د ستوني درد ناروغۍ څخه په امان کې شئ او د نورو صحتمند ساتلو کې هم مهم رول ولرئ. لاسونه پاک وساتئ، له هغه خلکو سره نږدې تماس مه نیسئ چې د ستوني درد، زکام او داسې نور تنفسي ناروغۍ باندې مبتلا وي. سګرټ مسکئ او د نورو سګرټ څکونکو سره نږدې مه اوسېږئ. د خپل ډاکټر سره په هغه صورت کې اړیکه ونیسئ کله چې تاسو یا ستاسو ماشوم د ستوني درد نښې نښانې ولري. کېدای شي هغوی تاسو د ستوني خارښ ناروغیو لپاره معاینه کړي. همدارنګه د خپل ډاکټر سره هغه مهال په اړیکه کې شئ کله چې ستاسې ماشوم د ناروغۍ لاندې نښې نښانې ولري. په سختۍ سره تنفس کول، په سختۍ سره خوراک تېرول، په بلغم کې بینه، د وجود د اوبو کموالی. دغه پورتنی لیست پوره ټول شموله نه دی. مهرباني وکړئ د خپل ډاکټر سره د بعضې نورو سختو نښې نښانو په وخت کې لیدنه وکړئ. خپل ډاکټر ته ووایاست کله چې ستاسې ماشوم په مکرر ډول په د ستوني د درد په ناروغۍ مبتلا کېږي. ستاسې مواظب ډاکټر ستاسې مریضۍ معلومولو او د تشخیص کولو په پار
له تاسو څخه د ناروغ د نښو او نښانو پوښتنه کوي او بعضې فزیکي معاینات هم کیدای شي وکړي. بعضې وختونو کې ستاسې ستونی هم کیدای شي د یو آلې په واسطه لمس کړي. ګرانو دوستانو، که ستونی مو د میکروب له امله په درد وي نو په دې حالت کې انټي بیوټیک څه خاص کومک نه کوي. ګڼ شمېر د ستوني دردونه په خپله د یوې اونۍ په جریان کې ښه کېږي. ستاسې معذب ډاکټر کیدای شي تاسو ته د ستوني درد په خاطر بعضې نور درمل درکړي او یا یې د ښه کېدو لپاره ځینې سپارښتنې درته وکړي. کله چې انټي بیوټیک اړین نه وي نو بیا ګټور هم نه وي او منفي تاثیرات یې کیدای شي تاسو ته زیان ورسوي. دا منفي تاثیرات به ټیټه کچه لکه په بدن دانې راختل او کیدای شي نور جدي مشکلات منځته راوړي. په لوړه سطحه مشکلات یې لکه د حساسیت ښودل او ګڼ شمېر ناروغۍ رامنځته کوي چې کیدای شي د کولمو خرابوالي او حتی د مرګ سبب وګرځي. څنګه کولی شو چې ښه احساس وکړو؟ د ستوني زبېښلو ګولۍ یا چوشکي ګولۍ استفاده کړئ. البته د 4 کلونو څخه کم عمره ماشوم ته د ستوني د زبېښلو یا چوشکي ګولۍ مه ورکوئ. د پاکو، رطوبت ورکوونکي او یخې هوا ورکوونکي تنفسي سپری څخه ګټه واخلئ. د مالګې تودو اوبو باندې ستونی غړغړه کړئ. ګرمې نوشابې او زیات مایعات وڅښئ. د ټوخي بندولو په خاطر د شاتو څخه استفاده وکړئ او هغه واړه چې عمر یې تر 1 کال پورې وي کولی شي د شاتو څخه ګټه واخلي. د خپل ډاکټر څخه د هغې درملو په اړه پوښتنه وکړئ چې په درملتونونو کې پلورل کېږي. د پلورلو درملو څخه د هدایت مطابق استفاده وکړئ. په احتیاط سره هغه تشریحات چې د درملو پر شا لیکل شوي وي ولولئ او بیا یې ماشومانو ته ورکړئ. د ځینې عمر لرونکو ماشومانو لپاره د پلورلو درمل سپارښتنه نه کېږي. هغه ماشومان چې عمر یې تر 4 کلونو کم وي هېڅکله د ډاکټر له مشورې پرته درمل مه ورکوئ. د ټوخي او زکام درمل ماشومانو کې امکان لري ډېر خطرناک او ژوند تهدیدونکي اوسي. هغه ماشومان چې عمر یې 4 کاله یا تر 4 کالو زیات وي د زکام او ټوخي د پلورلو درملو څخه د استفادې په صورت کې له ډاکټر څخه خامخا پوښتنه وکړئ. د ماشوم عمر او وزن په اساس د خپل ډاکټر سره د صحیح اندازې درملو په موخه مشوره وکړئ. همدارنګه ستاسې ماشومان معذب ډاکټر سره پلورلو درملو او په نسخه کې د لیکل شوو درملو په خاطر مشوره وکړئ. ګرانو دوستانو، دلته د پلورلو درملو څخه مطلب هغه درمل دی چې هغه موږ په عامو دوکانونو کې ترلاسه کولی شو چې هغه پرته له دې چې موږ ته ډاکټر هدایت وکړي د خوړلو یا د هغې د رانیولو نو هغه موږ په عامه توګه له دوکانونو څخه ترلاسه کولی شو. نو موخه دا ده چې کله ستاسې د ماشوم عمر کم وي نو تاسې باید هغې ته یوازې هغه درمل ورکړئ کوم چې ورته ډاکټر په نسخه باندې لیکلي وي او تاسې هغه د نسخې د لارې ترلاسه کوئ. نو ګرانو دوستانو، دغه معلوماتو د ستوني د درد په اړه او د هغې د درملنې په اړه نو هیله لرم چې خوښ شوي مو اوسي. تر بیا چې د یوې نوې خپرونې سره ستاسې خدمت ته راځو تر هغې درنه اجازه غواړو. الله مو مل شه، ښې شېبې ولرئ.